ویروس کرونا تهدیدی که به این زودی از بین رفتنی نیست. روزگار را چگونه با این آفت عالمگیر سازگار ساخت؟ څنګه کولی شو د کرونا ویروس پشتون کې خپل ورځنۍ چارې عیارې کړو؟ سلامونه، ستړي مشئ، د بي بي سي آزاده جرګې ته ښه راغلی. زه شازیه حیا یم. دا جرګه د بي بي سي له نورو جرګو نه توپیر لري. په دې خپرونه کې موږ ګډونوال نه لرو، خو د افغانستان له ګوټ ګوټ نه خلکو خپلې پوښتنې او انګیرنې موږ ته رالیږلي دي. ساختار برنامه ما با حفظ توصیه‌های وزارت صحت عامه به ویژه شستن دستان با آب و صابون و فاصله میان افراد مد نظر گرفته شده. داود سلطانزوی شهروال کابل و دکتر وحید مجروح معین وزارت صحت عامه افغانستان مهمانان این بحث ما هستند. جرگه را با پرسش از اشتراک کنندای ما آغاز میکنیم. من از باشنده ولایت هرات هستم. از یکی از تکسیوانه، یکی سرفه میکنه، یکی ملاریا داره، یکی زکامه، یکی چیه، ولی ما مجبوریم که تکسیوانی کنیم، غریبی کنیم. تا به چی واده؟ شایدی 2 سال دوام بکشه، شایدی 3 سال دوام بکشه. پس ما به قرنطینه به خانه بمانیم، از گشنگی میموریم، بمان که مار کرونا بکشه. ولی ما از میمانای عزیز خواهش داریم که یک راه و چاره به ما نشان بده، ما چیکار کنیم. زه شاروب د خصوص زونکا دا سپرلای زو کلی تا ورام رو رامیه دغه پاته نه لګیږي چې ته چای دغه څه ټوخلې د دو سینا بغالیه کولرای چای څه په چار دي چې میډر ورون چې شاو کو سره کان زوینه وسطو چې د مرض نمیګه باچو خلخونه هم باچوي. قابل یادآوری است که سوالات تا حد مشابه هستند، اما از صنوف شغل‌های متفاوت هستند. خواهش است که به هر سوال مربوط به مسلک توصیه‌های شما ارائه شود. در نخست دکتر صاحب، توصیه شما به این دو اشتراک کننده ما که راننده هستند و واقعا نگران هم بودند چی است؟ تشکر. ما حضور شما جناب شاروال صاحب، مبینده محترم، عرض سلام و وقت بخیر دارم. متاسفانه بحث ویروس و کرونا چالش های ناشناخته ای را متوجه تمام اقشار جامعه کرده و جستجوی راه حل آنی به خاطر رسیدن به تمام چالش هایی که از آدرس همچه یک پدیده‌ای که اکثر جوانب و مشخصایش نمیشناسیم یک اندازه مشکل هست، مخصوصا در جامعه مثل افغانستان که با شرایط و معیارهایی که در اونجا وقایع زنتان و بهداشت فرد و جامعه به عنوان یک اصل و ارزش اجتماعی و خانوادگی پذیرفته شده باشه در مورد ضعف وجود داره. این چالش گسترده تر هست و کلانتر هست. مشخصا پیشنهادات وزارت صحت عامه، توصیه وزارت صحت عامه، معیاراتی که سازمان صحی جهان و CDC بر تمام دنیا تعریف کرده است که به خاطر جلوگیری از امکان ابتلا به ویروس کرونا حداقل معیاراتی که باید رعایت شه فاصله اجتماعی 2 متر است. اما در موتر داخل موتر چطور؟ ما خدمتتون عرض میکنم. بله. پوشیدن ماسک هست، شستن دست ها است. یعنی اگر اینا هر سهش با هم استفاده شه امکان ابتلا و میزان وقوع این ویروس یک اندازه بسیار پایین میاد. هر چی شما این 3 جزء کم کنین امکان ابتلا بیشتر شده میره. حداقل کاری کرده میتونین شما ماسک خوب است که بپوشید. یک کار دومی کرده میتونید که در داخل موتر از 2 تا 3 نفر زیادتر نشینه. شما در مبارزه با ویروس کرونا بحثی نیست که شما خطر 0 بسازین و امکان از وجود نداره که شما خطر 0 بسازین و یا ای که گردش ویروس کرونا رو به صورت آنی قطع و از بین ببرید. تمام تاکید بر است که ما احتمال وقوع خطر به حداقل ممکن برسانیم. در این شک نیست که ما قطعا نمیتونیم که ترانسپورت شهری را مشمول تاکسی و امثال عمری کاملا متوقف کنیم، اما کاری کرده میتونیم که در بین تاکسی ما امکان ابتلا را به پایین حداقل برسانیم. معیارات بسیار ساده که روی ازی مطمئن هستم سکتورهای مربوطه هم کار میکنه. وزارت صحت عامه طرح کلی را آماده ساخته به عنوان یک راهنمود کلی. بعدش صنوف مختلف مثلا بخش ترانسپورت وابسته به ظرفیت‌های خود رویش تمرکز خواهد کرد. دکاندار، نانوا و همین مثلا چیزی که می لحظه به ذهنم میگرده است که دریور با پوشیدن ماسک امکان انتقال ویروس از خود به سواری و
و همچنان سواری بپوشیدنش امکان انتقال ویروس تقلیل میده. یک کار ساده بسیار کم مصرفی است که یک پرده پلاستیکی میتونه که امکان ابتلا را به حداقل ممکن برسانه و از سوار کردن سواری زیاد جلوگیری شه. شما در یک تاکسی اولا که به صورت نرمال هیچ جا معیار نیست 5 6 نفر بشونید، چی برسه به شرایط کرونایی. مطمئنا نشاندن 3 نفر هم فاصله را از بین میبره، اما حداقل یک حایل پلاستیکی، پوشیدن ماسک، شستن دست، مثلا دست خود به دستگیر میزنن، به سویچ بورد میزنن، به پول میزنن، امور از به دهان خود به بینی خود نزنن و با استفاده از مواد ضد عفونی کننده ماسک میتونه بعد اقل برسه. سلطان زوی صاحب، قسمی که دکتر صاحب وحید مجروح گفتن بهتر خواهد بود که تعداد سواری در موترها کم شود، اما در اینجا بازراننده ها شکایت دیگر دارند که اما هزینه و یا پولی که بعد از او کمتر شده میشه. تشکر. سلام به شما و معین صاحب و بینندگان عزیز. میخوام عرض بکنم که در هر مورد اصول تفاوت میکنه. در مورد زندگی با کرونا و ادامه زندگی با موجودیت کرونا، یکی خو توصیه های صحی است، طبی است، یکی خرد جمعی و خرد مردمی باید به کار بفته. در این قسم مواقعی که هنوز تداوی وجود نداره، واکسین وجود نداره، راه حل جدید ما هر روز تجربه کرده میریم. در جامعه زندگی میکنیم که از یک طرف حساسیت ما را جنگ به کلی در مقابل موضوعات چون کرونا به کلی پایین آورده، هیچ حساسیت نشان نمیدیم. می بیروبار را که مندازیم، می عدم پرداخت به توصیه های صحی یا توصیه های شهری، این کلش نشان دهنده است که مردم ما اصلا توصیه پذیر نیستند زیاد و در این حال امی حالت جنگی روان جامعه را بسیار غیر حساس ساخته در مقابل درد و رنج و مشکلات. به او خاطر یک کمک باید تجدید تفکر بکنیم در این حالت. ای از جنگ بدتر است. فکر بکنیم که در او خود شما دشمنتان مرئی است، بله. اما در اینجا یک چیز نامرئی را ما با او مقابل هستیم. به او خاطر باید از خرد در پالوی علم از خرد هم کار بگیریم که امروز توصیه‌ای که حکومت میکنه به مردم به خاطر از این است که حکومت اقتدار خود اینجا میخواد برملا بسازه، به خاطر از این که حکومت در آینده امکان داره این مشکلات مدیریت کرده نتونه، به مریض رسیده نتونه، بستر برش نباشه، خدا نخواسته ادیره برش نباشه، یک دفعه یک حالت به وجود بیاید که مردمی که واقعا میگذاره اونا هم در خطر بفتن. کسی که بسیار کاکسته که جان خود دوست نداره او وقت نداره که جان دیگران رو به خطر پرته. این موضوع اینجا کاکگی نیست که اینجا او آدم حق نداره که جان انسان دیگر به خطر پرته. باید این مسئله جدی گرفته شود. موضوع دوم که شما در مورد تاکسی ها فرمودین، مورد تاکسی ها یک کمک انصاف هم بد نظر بگیریم. ببینین امیال قیمت نفت پایین آمده. ببینین یعنی ما در زمان بحران تجارت نکنیم، باید با حداقل امکاناتی که معیشت کرده میتونیم زندگی بکنیم تا این بحران بگذره. این بحران مهار میشه بالاخره، برای اینکه واکسینش به وجود میاد، معافیت‌ها به وجود میاد، دیگه میشه. امیال مثل که توصیه شد فاصله. هاروارد یک مطالعه اخیر کرده، پوانتون هاروارد، که میگه اگر شما ماسک میپوشین یا فاصله را مراعات میکنین، خطر 75% پایین میارین. اگر طرف مقابلتون هم این کار میکنه او هم خطر به می اندازه پایین. یعنی به یک منطق وجود داره که شما میگیم که فاصله بگیرین یا ماسک بپوشین یا دستانه باشین، خطر به حد اقلش که میرسانیم بر کارکنان امور صحی ما وقت میتیم تا به حد اقل مریض ها رسیدگی کرده بتونه. به این معنی نیست که مرض به کلی از بین میره، مگر ما برای کسانی که خدمات عرضه میکنن برای اونها موقع میتیم به مردم رسیدگی کرده بتونن که این از اداره نبرای موضوع. بله. در موضوعات اقتصادی در بعض بخشایش حکومت تجویز گرفته، در بعضش تجویز میگیره. در حال این یک چیزی که هر روز ما میآموزیم در این مورد، هر روز آموخته میریم و بهتر ساخته میریم و پیش رفته میریم. یعنی تمام راه حل پیش هیچ کس قبل وجود نداشته، برای اینکه هیچ کس پیش بینی نداشت که به این حالت میرسه. هر روز راه‌های حل جدید به وجود میاد و هر روز او به مردم ابلاغ میشه و تطبیق میشه و در این موارد هم ما پیش بینی هستیم. سلطان زوی صاحب، در قسمت ترانسپورت مشخصا شما با وزیر استکمره وزارت صحت عامه همکار هستین، پلان دارین که در قسمت ترانسپورت شهری تراکم مردم خصوصا در میلی بس ها با وجود نباید و یک کنترل باشه که از کنترل شما و وزارت صحت عامه بیرون نشه؟
ما منیس شاروالی، ما یکی خو منیس شاروال باید گپ بزنیم، یکی منیس یک همشهری و شهروند. در اینجا متاسفانه موضوعات ترتیب عیار شده در گذشته ها که تداخلات کاری گاهی مانع میشه که ما در همه چیز قرض بگیریم یا وزارت صحت در هر چیز قرض بگیره. وزارت ترانسپورت بعض بخشا را مدیریت باید بکنه، بعض بخشا را وزارت های سکتوری دیگه مدیریت میکنه، مگر شاروالی دی به تفاوت ماندن نمیتونه. همونطور که وزارت صحت میخواد فراتر از مسئولیت خود به مردم تجویز میکنه، شاروالی هم باید در قسم مواقع فراتر از مسئولیت خود تجویز بگیره و در اون مورد ما آگاهی میتیم. اینجا متاسفانه یک واقعیت وجود داره که مردم ما مثل که پیشتر گفتم زیاد توصیه خوششان نمیاد. هیچ اصول پذیر نیستیم، جامعه ما اصول پذیر نیست. امیال تاکسی رو ببینید مثل تربوز واره بار میکنن 5 نفر 6 نفر. کاملا. اگر پلیس به طور مثال در این ایستگاه در این چهارراهی پلیس پایینش کنه، اونجا 20 متر پایانتر مردم استاد میشه، این موتره که 2 نفر داره اونجا استاد میشه، 5 نفر دیگه بالا میکنه. یک کمک مردم هم باید در این مورد مسئولیت مردمی خود باید ایفا بکنن. کاملا. و حتی شهروندایی که شکایت دارن، مثل که اینجا دوست ما شکایت داشتن، تاکسیوان بود رویشون، اینمیا مردمی که با موترشون بالا میشه میگه برادر ماسکت کجاست؟ این گپا رو خب میتونیم کل ما بکنیم. اما سوال کردم میتونیم ماسکت کجاست؟ ما فقط پشتازی نگردیم چند روپیه بالا شد در موتر ما. انسان بالا میشه دو. بله، بسیار زیاد تشکر. قابل یادآوری است به خاطر این که مردم به ویروس کرونا مبتلا نشوند، یکی از توصیه‌های عمده وزارت صحت عامه افغانستان شستن مکرر دستان با آب و صابون و فاصله میان افراد است. به خاطر اهمیت و به خاطر نشان دادن مهم بودن این موضوع، ما هم در قلب استودیو خود آفتاب لگن با صابون گذاشتیم. پس اگر شما هم می‌خواید که از ویروس کرونا در امان باشید، مرتباً دستانتان را با آب و صابون بشویید. حالا نوبت سوال دیگر است. سیما هاشمی هستم، یک تن از خانم‌های متشبث شهر مزار شریف. ما شرایط کرونایی را مد نظر گرفتیم، کارها را ما دوباره از دکان جمع آوری کردیم، به خانه آوردیم و یک اتاق را تیار کردیم که در فاصله های 1 متری مد نظر گرفتیم. اینا کدام راهکارهای بهتری را دارن به خاطر پیشبرد کارهای ما که ما بتونیم کارهای خود از این پیشتر و بهتر انجام بدیم. زما نوم نقیب الله دی، د کندهار ولایت اوسیدونکی یم. زه یو آزاد کاروباري یم، تجارت کوم د وچې میوې. زما پوښتنه د بي بي سي د جرګې څخه دا ده چې دوی څنګه موږ وکولی شو چې موږ ځانونه نور هم در دغه هم خوندي کړو او دا مرض موږ ونه نیسي. ډاکټر صاحب، دوه پوښتنې مو درلودې له سوداګرو وي. په دې برخه کې اوس موسم د میوو او د ترکاریو ده خبره د صادراتو د وارداتو هم رامنځته کیږي. مخکې به چې موږ میوې له افغانستانه بهر ته به تللي یو روغتیایي سرټیفیکیټ ته به ضرورت و. اوس تاسې داسې پلان نه لرئ چې اندېښنه ډېره ده چې له دغه طریق هم مثلا بې باوري رامنځته سوې ده د کرونا وایروس له کبله، د میوو د صادراتو په برخه کې یو روغتیایي سرټیفیکیټ ورته ورکړل سي چې دا راول برته عادي سي. مننه. اول خو د خورې په ځواب کې د نه مننه کوو چې موږ د خلکو نه د معجزې یا د یو انقلاب توقع نه لرو. ډېر ساده اهتمامات دی موږ دپاره، نه خپل د روغتیا دپاره، سلامتۍ دپاره، خپل د کرونا بدي په دې کې دی چې خپل نفر مسابي او دته تر ټولو نه نږدې کسان چې ورسره تماس لري. ډېر ساده اهتمام ده. په دکان کې 1 متر یا 2 متر فاصله معیار نیولی دی. ماسک اغوندي، لاسونه پریوي. دومره کارونه وکړو موږ دا ټولنه ساتو، د افغانستان اقتصاد ساتو او خپل کورنۍ ساتو. ټول که دغه اهتمامات ونیسو، موږ د دې پر ځای چې یو ماسک واغوندو، د دې پر ځای چې څوک چې درته نږدې کېږي ورنه معذرت وغواړي چې وروره خورې د فاصله وساته او د روغبړو لاس ورکولو نه مخنیوی وکړو. موږ ناست یو سهار تر ماښام فیسبوک کې، ټلویزیون کې او خپل په ټولنیز د مراسمو کې د دولت انتقاد کوو، دولت باندې تورون لګو. خپل مسؤلیت مو د یاد وتل. هغه شرارال سم ورته اشاره وکړ. د ټولنې مسؤلیت پذیری متاسفانه ډېر ټیټ شوی دی او دوامدار هڅې پر دې باندې دي چې نور خلک ملامت کړي. دا د دې وخت دی چې زموږ د ټولنپوهنې استادان، محققین راسي د ټولنې کې یو تحقیق وکړي. دا یوازې د کرونا په برخه کې نه، هر
مثبت تغییر چې په ټولنه کې غواړي راوي د موانع مقابل کې پروت دی. زموږ پیشنهاد خور ته او هغه ورور چې وچ میوو سره سرکار لري دا دی چې موږ خلکو ته نه وایو چې دوامدار تاسو کورو کې پاتې شئ. موږ ښاروالي ته نه وایو چې تاسو ښارونه په ابد ډول وتړئ. موږ موټر ته نه وایو چې مګر ځئ. موږ وایو چې تاسو 3-4 ساده معیارات په نظر کې ونیسئ، د دې په چوکاټ کې آرام ژوند وکړئ. نور هیوادونه مګر په اول کې دا بند نه کوي. زموږ ستراتیژي پر دې دی چې هغه ورته اشاره وسو چې موږ وخت رانیسو، سیستم ورته آماده کو، ټولنیز ژوند آماده کو، کورنۍ ژوند آماده کو، مکتب پوهنتون ورته آماده کو. نور مجبور یو چې موږ ټولنې ته لاړ شو. دا معیارات څه دی؟ فاصله دې رعایت کړي، روغبړ دې نه کړي، لاس یې نه ورکړي، لاسونه دې د ورځې 20 تر 30 ځله په صابون یا ضد عفوني مایع پاک کړي، ماسک استفاده کړي. که په داسې وضعیت کې احیانا ورته اعراض علایم پیدا سو، ټوخا پیدا سو، طبیع پیدا کې، بدن کې درد و، او افغانستان کې چې ډېر شاید سالات ورسره زیات و، یو کووډ-19 روغتون ته مراجعه وکړي. هلته بیا ډاکټر ورته تصمیم نیسي چې ته کور کې پاتې سه، روغتون کې پاتې سه، ټسټ ونیسه یا مه نیسه. دا ټول خبره پر دغې باندې ده. که دغه معیارات موږ رعایت کړو افغانستان ساتو، که نه کوم متاسفانه د ناورین چې مخکې د اختر نه شروع سو او اوس دوام لري، دا به هر کور دروازې ته ورسي. 80% حداقل زموږ ټولنې دروازو ته به ورسي. هغه وخت چې دا اوس دا مشکل جاری دی هرات کې، کابل کې، کندهار کې، چې تاسو که دولت ملامت کوي هغه وخت، وزارت ملامت کوي، ښاروالي ملامت کوي، هیڅ ګټه نه کوي. هغه وخت موږ پرله پسې اخطار ورکړئ، غوښتنه مو وکړئ، زارۍ مو وکړ چې هغه ورځ پر دې وطن باندې مه راوړئ چې دا کوڅې به مو ډک د شهیدانو وي، دا کوڅې به مو ډک د مریضانو وي. هغسې چې په ایټالیا کې پر سړکو باندې خلک به سریده، مګر افغانستان تر هغې نه امکانات زیات لري. په امریکې کې 100,000 کسان مړ شوي، نو موږ تر هغې نه توان زیات لرو. موږ خو خپل محدودیتو باندې پوه وو. مخکې تر اختر نه 14 ورځې مخکې د نن نه وضعیت ډېر ښه وه، د مثبت واقعاتو تعداد زموږ کنټرول لاندې و، بسترونه مو ډک نه وه، ټسټونه مو کول. منتها موږ خلکو ته ویل که دغه پروسه تاسو دوام ورکړئ، د 2-3-4 هفتو دپاره دولت سره مرسته وکړئ. دولت خپل امدادي پروګرامونه شروع کړ. خلک ټول موږ ته باندې انتقاد کوی، دې پر ځای چې ماسک واغوندي، دې پر ځای چې ټولنیز واټن وساتي، انتقاد یې کوي چې ولا داسې چې ما په کلیپ کې واورېده. ښاروال صاحب ښه اشاره وکړ، اوس د عادي ژوند وضعیت نه ده. موږ بخورنمیر باندې وزیر صاحب وویل چې د وچ ډوډۍ او پیاز کافي ده، هغسې ورځ ده. خیر ده چې اوس پیسې نه پیدا کېږي. اولا خو د کرایې موضوع په ټول دنیا کې وګورئ، که مبالغه ونه کړم حداقل د ګاونډي وادو کې تر ټولو نه په افغانستان کې کرایه زیات ده. ټکسي وار شي، یو تیل ارزان شوی دی. که ښاروند ته زموږ وطنوال ته ټکټ ګران شوی، خو د مخکې پر کچ په تناسب اوس سفر هم کم شوی دی، تګ راتګ هم کم شوی. که ته په یو ورځ 10 ځله تلې او چیرې اوس 2 ځله ځې، خیر دی، 15 روپۍ کرایه ده، او ژوند ساتې که پیسې ساتې. دا یو. بل موضوع دا دی چې دا ټول انتقاد لکه چې دا ورور هم وویل چې موږ وږي یو ښارو ته وځو، دولت نه درکوي، وزارت په دې نه پوهېږي، زموږ په وضعیت باندې پوه نه دی. د اختر ورځې کې بیروبار څخه دا ټول خلک بیروبار خو موږ په د جلغوزو پستو دوکانو باندې لیدل. زما وطنوال، زما خور، زما ملګری د افغانان ته راځي، ښارناو ته راځي، هلته په 1000-2000 پسته رانیولی شي، اختر دپاره کالي رانیولی شي، په 10-20 روپۍ یو ماسک نه اغوندي. نو په داسې وضعیت کې که زموږ ټولنه خپل مسؤلیت ادا نه کړي، دا ټول هیوادو ته وګورئ، هغه هیوادونه ژر ځانونه وژغورل چې ټولنه ورسره همکاري وکړه. نو خلاصه توصیه مې دا دی، موږ نه غواړو چې خلک یا د کورنۍ اقتصاد خراب شي. ساده کارونه وای، ماسک واغوندئ، فاصله وساتئ، لاسونه پریوای، آرام ژوند. بله، ډیر زیاده مننه. سلطانزوی صاحب، متشبث بودن از مزار یک شرکت کوچکی داشتن، خب توصیه مشخص شما به اینا چی است؟ اصلا اول خو دنیای بعد از کرونا با دنیای قبل از کرونا متفاوت خواهد بود. ما باید بیاموزیم تا زمانی که برای ازی واکسین پیدا میشه و موضوعات معافیت و گپا مسیر خود طی میکنه، تا او وقت بر متشبثین هر توصیه که ما بکنیم توصیه آریتی و کوتاه مدت خواهد بود. ماندار اینا میخواین سرمایه خود حفظ بکنن، میخواین که اقتصادشان پابرجا باشه، مگر ایره فراموش نکنن که افغانستان تنها مملکت نیست که دست به گریبان است با این موضوع. بزرگترین اقتصادهای جهان امروز در امریکا
35 میلیون بیکار است. این تقریبا 10% نفوذ امریکا را تشکیل میده. از او خاطر ما باید در یک چارچوب فکر خود عیار بکنیم که فعلا در حالت بحران هستیم، اما پسا بحران هم حالت عادی قبلی نخواهد بود. زندگی با کرونا با زندگی قبل از کرونا متفاوت خواهد بود. از او خاطر متشبثین ما، حکومت ما و جامعه جهانی همه و هم اقتصاد جهان تغییر خواهد کرد، دیدگاه‌های اقتصادی تغییر خواهد کرد. به او خاطر بسیار زود است که ما بگیم که چی باید کرد به صورت دراز مدت. اما دستاندرکاران اقتصاد جهانی میسنجن که ضربات اقتصادی واقعا چی خواهد بود و چقدر مدت خواهد بود. از طرف دیگه ما میخوایم اگر به مردم افغانستان و به مردم شهر کابل بکنم است که شما به لیاز خدا فکر کنین در روزهای عید، ما صحنه‌ای را که در روزهای عید دیدم، اینجا دکتر صاحب نشستن، ما پیش خود یک تخمین کردیم که بین 10 روز الی 15 روز از این روز آخر عید شما خود دیدین که ما به یک پیک یا به یک اوج جدید خاطر رسیدیم. به خاطر اینکه که ما فکر میکنیم که والا زندگی همیشگی ما با مو رقم جریان خاط داشت و برو درجه هرچی که میکنی بکو. ما تمام فکر خود باید تغییر بدیم، طرز تفکر خود تغییر بدیم، طرز زندگی خود تغییر بدیم. اینمی روی ماچی و دسپوسی و رویبوسی و گپا که از بین رفته، این یک چیز دائمی است. ما فکر میکنم بسیار خوبم شده، ولی که دستای چسبو کارق پر که هر کس دست میدادی و بغل کشی میکردی و چرپ ماچی مانا داره در این مملکت. متشبثین ما باید کمک صبر بکنن. ما هنوز هفته چندم از این بحران هنوز در پیکش نرسیدیم، ما در اوجش نرسیدیم. اقتصاد افغانستان به این شکل باقی نمیمونه، اشتغال پس بهتر میشه، وضع پس نرمال میشه بالاخره. اما این که چقدر وقت میگیره ایره هیچ کس پیش بینی کرده نمیتونه. منتها یک چیز که میتونیم پیش بینی بکنیم است که زمان مجادله با بحران مستقیما متناسب است با همکاری جامعه. هر قدر که جامعه همکاری زیاد میکنه مجادله ما آسانتر میباشه، هر قدر که همکاری جامعه کم باشه به مو اندازه مجادله خود ما و مجادله جامعه بسیار مشکل خواهد بود. بله، ډیره زیاته مننه. تاسو د بی بی سی او د ملي رادیو تلویزیون ګډه خپرونه آزاده جرګه ګورئ او اورئ. اوس به بلې پوښتنې ته لاړ شو. وکیل احمد سروری یکی از خیاطان شهر هرات. ما به حیث یک خیاط، یک کسبکار، موارد صحیحی که از طرف وزارت صحت عامه و ارگان‌ها گفته شده مد نظر قرار میگیرین اینا. سوال ما از مهمان‌های برنامه که کدام نکات دیگه اگر ضرورت باشه برای ما توصیه کنن. اسم من محمد ظاهر. ما در حدود مثلا 400 افغانی ما از یک تکه کار اجوره میگیریم میشه. این در حدود 400 افغانی که میگیریم ما یک زدی عفونی مثلا بخریم 150 روپیه میته. ما مطابقی از پیسه از اینه که ما کار دکان پیش ببریم، کرایه دکان است یا کرایه مصرف خوردن خود است. ما سوال ما از مهمان برنامه اینمی است. ډیره زیاته مننه. دکتر صاحب، خیاطی ها مکان هایی که رفت آمد مردم متداوم و زیاد است. نگرانی که وجود داره خیاطی ها در قسمت گرفتن اندازه لباس مجبور هستند که لباس لمس شود، نزدیک شود، فاصله مد نظر گرفته نمیشه. در چنین حالات چی باید شود؟ هم یک مقوله است که اگه اشتباه نکنم شما نمیشه که به جنگ هم نرین، هم شهید شین هم قاضی شین. شما هم تجارتتون نکنن، هم پیسه‌تون پیدا کنن، هم دکانتون نرمال جریان داشته باشه، هم مبتلا نشین. امکان نداره. بعضی مشاغل آسیب پذیریش بیشتر است، مثل خیاطی مشابه هم دکتر میمونه که از مریض مراقبت میکنه، هم فاصله رعایت میشه. حتی اکثر موارد بیشتر هم تماس داره. با وجود که ماسک هم میپوشه. ماسک اولا هر ماسک مانع انتشار ویروس نیست، مانع کامل انتشار ویروس نیست، مخصوصا ماسکایی که در تصاویر ما میبینیم. یک موضوع. دوما شما اگه بهترین ماسک هم بپوشین 100% امکان انتشار ویروس به صفر نمیرسونه. سوما ویروس ناشناخته است. تصور فعلی علمی هم نیست که در فاصله 2 متر انتقال میشه. مقالات دیگه حالا بیرون شده که تا 15 دقیقه امکان عزیز که در فضای آزاد زنده بمونه و شما به زعم ازی که خب من 10 متر فاصله دارم، در حالی که در اون لحظه در اون ساعت شاید نفر دیگه گذشته تنفس کرده و این موجود باشه. پس با توجه به این خطر وجود داره. به می خاطر هم است وقتی که ما قرنطینه آرام یا محدودیت روزگردی را اگه بخوایم برم بداریم، که ما طرحش آماده ساختیم که ما طرفدار هستیم که قرنطینه دوباره اعمال بشه،
بر 2 تا 3 هفته تا 4 هفته وضعیت دیده تا دوباره ما این چرخی که به لطف اید شهروندای ما رو دوباره وصل کرد این ما بشکنیم. بعد از اون مرحله وار به صورت تدریجی با سکتورها در هماهنگی با سکتورها با درک وضعیت اقتصادی اجتماعی جامعه اینا رو برداریم. در اون صورت هم مشاغل مثلا خیاطی در آخرین مراحل خواهد برداشت خواهد یک. بله. دیگه مثلا توجیهی که برادر ما میگه که من 400 افغانی میگیرم فیس و 150 افغانی من سانیتایزر میگیرم. مگه شما تو برابر هر جوره کالا یک سانیتایزر مصرف میکنید؟ من با این منطق ما نمیتونیم که ما تمام مسئولیت به عهده دولت بندازیم و این مشکل ساخته دست دولت نیست. یک ما براتون به عنوان یک شهروند مسئول میگم به عنوان مینی که اقدامی که دولت افغانستان کرد مثال است، نمونه است. بسیار وقت شروع کرد. دلیلش اینه. شما مگه امریکا چند میلیون 300 میلیون نفوس داره؟ درست؟ ما 10% نفوسش هستیم. 1 لک نفر مرده، 10,000 نفر در افغانستان مرده. با تمام شایعات فیسبوکی که کارشناسای همه امور در فیسبوک می‌نویسن، با وجود از میره کلگی میفهمه که ما مصیبت در ایران حساب کنین، شما ترکیه حساب کنین، پاکستان حساب کنین. با تمام محاسباتی که شده ما تا پیش از این وضعیت خوب بودیم. ما به عنوان کسی که در میشه روی ادعا میکردم که ما حرف به گفتن خود داشتیم در کنفرانس‌های بین‌المللی، ملت ما با لطف و همتشان زد تمام برنامه‌های ما را به هم ریخت. ما با این روی کرد که ما سالم و خوب هستم و دولت ملامت است، این کار کردن نمیتونیم. دولت اهتمامات خود روی دست گرفته، ظرفیت‌های دولت هم محدود هست. دولت هم منابع زیاد نداره که به در خانه هر شهروند پول سبسایدی توزیع کنه. اینجا وقت است که شهروند مسئولیت پذیر شه. کرونا یک فرصت است. به چی معنا؟ که ما از تمامش مهمتر است که روی کرده و فکر و ذهن خود را اصلاح کنیم. ما اخلاق و سلوک اجتماعی خود اصلاح کنیم. ما شیوه همکاری خود اصلاح کنیم. ما میزان هماهنگی خود، مثلا همکاری و هماهنگی که فعلا بین سکتورها در دولت موجود است، در گذشته ما مثالش نداشتیم. به چی و اینی فرصتایی است که ما اصلاحات آورده میتونیم. و در این وقت شهروند ما باورم بر است که طبیب مریض کرونا خود مریض کرونا است. وقتی که خودش در حق خود ظلم و جفا بکنه، دکتر وزارت صحت هیچ کار کردن نخواهد دانست. در هیچ جای دنیا و به تکرار گفتیم که تکنولوژی طبی، تخت‌های بستر نجات دهنده مردم نبودن. بله، مردم نجات دهنده خود بودن. بله، کاملا تشکر. سلطان زوی صاحب، ځینې اقدامات ترسره کیږي بیو باندې تاثیر کوي، اغیزمنه یې. داسې فکر نه کوئ چې د عامه خدماتو لپاره یا هم ځینې نور خدمات لکه د موټرو بیه چې ده یا د خیاطۍ سلمنۍ ده ته یو وارې بیا کتنه وسي؟ په دې کې شک نشته چې په هر مرحله کې موږ باید یوه کتنه ولرو. دا مرحله د حرکت په حال کې ده، ثابته مرحله نه ده، نیمه مرحله ده. و په دې نیمه مرحله کې موږ ماندار هر چی ته متوجه یاستو، مګر دا کار هم نشو کولی چې موږ ښاروالي د دې صلاحیت نه لري چې فرضاً نرخ تعیین کړي. بازار نرخ تعیینوي، مګر موږ وظیفه لرو چې د احتکار مخه ونیسو، د زیاده ستانۍ مخه ونیسو، د خلکو باندې د ظلم مخه ونیسو چې خلکو باندې زیات قیمتونه تحمیل نشي. په ضمن کې د افغانستان هغه کارونه چې سوي دي، مثبت کارونه چې سوي دي، دا هم باید هیر نه کړو چې په هره برخه کې هغه څه کارونه سوي چې د تاسو د سوال په هکله ځواب ورته شته. مثلا که نرخونه $1 په کابل کې یا په نورو ځایو کې هغه محتکرین ونیول سول، دوکانونه یې بند سول، لایسنسونه یې ورنه واخیستل سول، اجازه ورته ورنه کړل سوله. په ضمن کې هغه کسان چې فرضاً خلکو باندې تحمیلي شرایط تحمیلول، هغوی قانون ته ورسپارل سول. په خپله دولت په هیڅ ځای کې، په دې سیمه کې، په هیڅ هیواد کې دغه کوشش چې افغانستان جاري کړی دی چې هر چا ته ډوډۍ رسوي په دې روزې میاشتې کې. یوازې په کابل کې موږ تر اوسه پورې 80 میلیونه او دا یوه میاشت تکمیل شي 90 میلیونه ډوډۍ خلکو ته رسولې ده. موږ تقریبا 1400 خبازیانې فعالې کړلې او تقریبا 600 نه زیاتره ګذرونه په دې کې اشتراک درلودل. دا د خلکو دغه برخه باید وویل چې خلکو په دې کې همکاري مو کړله. مثلا موږ د ګذر شوراګانې درلودلې، د ځوانانو شورا وه، د ښځو شورا وه، د علماو شورا وه، د مستحقینو شورا مو جوړه کړله په هر ګذر کې.
او دوی په دې هڅو کې یو ځای سول او موږ ته دا موقع میسر کړل چې په کابل کې او په ضمن عین شی په ولایتو کې تکرار رسوله چې خلکو ته مرسته ورسوو چې هغه کسان چې ډوډۍ نه لري مشکلات لري فقر سره لاس په ګریبان دي هغوی سره مرسته وشي او دا کار په موفقیت روان دی او اول ورځو کې مشکلات موجوده وو مالدار اول ورځو کې همکاریم کمه وه د شوراګانو فعالیت هم کمه وو مګر موږ دوی هڅول او کوشش مو وکړ او دا مثال د دې لپاره زه ورکوم چې که وغواړو کولی شو خلک که وغواړي چې همکاري وکړي ډېر ښه کېږي ډېره زیاته مننه نورې پوښتنې هم پاتې دي بله پوښتنه به راواخلو نوم مې عباسین سیلام ته جلال آباد په اومه ناحیه کې زموږ د سلمانۍ دوکان دی د مودو راهیسته زموږ دوکان تړل شوی و او اوس اجازه راکړل شوې ده خو دا مرض یا وبا له منځه نه تللی موږ څنګه کولی شو چې خپل کار ته ادامه ورکړو او له د مرض څخه خوندي پاتې شو ما حامد هستم آرایشگر مردانه در شهر مزار شریف. سوالم از میهمان برنامه ای است که وقتی یک بیمار پیش ما بیاید به خاطر موی اصلاح کردن ما چی کار باید بکنم که خودم به این مرض مبتلا نشم؟ دکتر صاحب قسمی که شما در تصویر هم میبینین اجازه داده شد که در افغانستان سلمانی ها پس از سر فعالیت کنن اما در تصویر هم میبینین که تراکم مردم در یک سلمانی زیاد است ماسک نیست هیچ توصیه هایی که شما همیشه میگین مد نظر گرفته نشده فکر نمیکنین که اگر روال به می قسم باشه بسیار فاجعه بار خود بود؟ یک چیز رو خیلی واضح بگم در مرحله کرونا تصمیم وزارت صحت میگیره ما تعیین میکنیم کدام سکتور باز شه کدامش نشه به خاطر که سلامت جامعه را در نهایت سکتور صحت پاسخگوست همکاری تمام سکتورها کلیدی است ما توصیه را مشوره را میتیم سکتورهای دیگه همکاری میکنه ما در هیچ تصمیمی گرفته میشه وزارت صحت به تنهایی نمیگیره در کمیته ملی مبارزه با کرونا گرفته میشه در اونجا تمام سکتورها موجود است منتها تصامیم در روشنی توصیه وزارت صحت عامه گرفته میشه در هیچ تصمیمی و در هیچ جلسه تصمیم گرفته نشده که سلمانی آزاد شد اما در اوایل سلمانی ها باز شد شکستن قرنطین پافران آدن از اصول به صورت خودخواسته و به صورت غیر اصولی از طرف اعضای جامعه صورت گرفته دولت به هیچ صورت نمیتونه که دان هر خانه یک رنجر استفاده کنه اخلاق اجتماعی مسئولیت اجتماعی رسالت ملی ما این حکم میکنه که هیچ افغان ما باورم است از بلندی موی نمیموره از ناپاکی موی میموره از بلندی ریش نمیموره از ناپاکی ریش میموره خب ما در عوض این که میریم در این روز کرونا که مصیبت میباره شیک و پیک میکنیم خدا یک حمام ساده کنیم اینال شما در همچو جامعه در همچو سلمانی که شما دیدین که 3 نفر 4 نفر در فاصله چند سانتی خود استاده هستن این در شرایط نرمال که کرونا وجود نداشته باشه مگه امراض ساری تنها کرونا است کرونا وجود نداشته باشه این اصولی نیست چی برسد به این وضعیت که مصیبت جهانی آمده اینی درد ماست تمام صبح تا شام فریاد میزنن که تست مدیر آمده شما چقدر مسئولیتتان را رعایت کردین مگه تمام افغانستان با تست تداوی میشه مگه تمام افغانستان امکان بستر کردنش است که در فلان شفاخانه به ما کمک شد یا نشد ما چقدر به عنوان شهروند مسئولیت خود ادا کردیم تاکید ما بر است که برخوردهای نادرست سالنگاری اجتماعی که جامعه‌ای که به صورت مداوم رهبر خود را دولت خود را محکوم و ملامت میدانست به این ترتیب اگر باشه این مصیبت دامنگیر همه است بدبختی کرونا دریست بدیش است که این کشتی اگر غرق شد بله تنها وزارت صحت غرق نمیشه تنها شورولی غرق نمیشه تنها دولت غرق نمیشه همه با هم غرق میشه متاسفانه تاکید میکنم وزارت صحت عامه دولت افغانستان تمام سکتورهای دخیل در کمیته مبارزه با کرونا بیش از حد ممکن اهتمام روی دست گرفتن ولی متاسفانه ای به این میمانه که شما کشتی خود با تمام احتمامات آماده میسازین ولی راکبین کشتی خودشان کشتی رو سوراخ میکنن. بله تشکر. شما چطور میتونید جلوگیری کنید از غرق شدنش؟ تشکر. سلطان زوی صاحب در این قسمی که دکتر صاحب گفتن باز شدن سلمانی ها به خواست وزارت صحت عامه نبود، یک کار بود که سربخواد شده، اما وقتی که این قسم از قوانین مردم سرپیچی میکنن فکر نمیکنین که بهتر خواهد بود که جریمه های نقدی در این قسمت باید طرح شود و به وجود بیاید تا مردم دیگه مجبور شوند که توصیه های وزارت صحت عامه افغانستان مد نظر بگیرند؟ بالکل جریمه ها نه تنها جریمه بلکه وقتی که شما در حالت اضطرار حیات صحی مردم به خطر میپرتین، در این مورد ماندار تجویز باید گرفته شود. جریمه خو یک موضوع است که در غیر از اون تخطی صورت میگیره، بر از او یک عواقب وجود داره.
اما در موارد استثنایی باید عواقب هم استثنایی باشه، در او هیچ شک نیست. مگر یک چیزی را بر شما بگویم، توسط قمچین و زنجیر و زولانه جامعه نمیتونه که نگاه شود. جامعه باید مسئولیت پذیر باشه. اما سلطان زوی صاحب تا به حال کار به قمچین و به بسیار جدی بودن نرسیده و وزارت صحت من از جمله وزارت‌هایی بوده که بسیار کوشش میکرد که قمچین قانون است. بله که با آرامی مردم به خاطر رعایت کردن این توصیه ها بیاورند، اما دیده میشه که این توصیه های جدی گرفته نمیشه. ما شاروالی و وزارت صحیحه هر دوش ارگان های انتظامی امنیتی نیستند. از ما چیز توصیه است و تطبیق قانون است و وقتی که پلیس هم بیایه بین 35 میلیون افغان 300,000 قوای امنیتی اگر مردم نخواهی که حیات خود نگاه بکنه 300,000 نفر قوای امنیتی چی کده میتونه؟ مردم همکاری بکنن. ببینید من به شما یک مثال میتونم. امیال یک تعداد زیاد به تناسب تعداد دکترها و شیوع مرض یک تعداد دکترهای ما حیات خود از دست دادن. بله. به خاطر تداوی دیگرها. این امیال نارنجی پوشای شاروالی کابل یک تعدادشان حیات خود از دست دادن، میرن تمام رو جارو میکنن، پاک میکنن. عالی رو کی رو بگی چرا عمر چتلی میکنی؟ روزی مربوط کرونا چیست؟ هر روز سرکای کابل ما پاک میکنیم، اینا پس انداخته میرن. یعنی دکاندارا میپرتن، اینا یک شکایت میکنن، برین پیش روی دکانشون ببینین اگه کرونا نباشه کدام چی وقت اصول مراعات کردن. امی کرونا نه کرونا یا کرونا نباشه، ما باید یک سلسله اصول اجتماعی رو مراعات کنیم، زندگی خود اصولمند بسازیم. یک شهر بزرگ پایتخت مملکت، شما وقتی که از میدان هوایی کابل از طیاره پایین میشین از جای دیگه که میایین میبینین که در شهر آمدین که در اینجا نظم نیست. هر جای دیگه که میره اینمی افغان نظم مراعات میکنه اما در شهر خود نمیکنه مراعات. چرا ترستیم؟ شاروالی نمیتون تمام روز پشت از اینا دویده برای پاک کرده برایشان یا وزارت صحیحه برای تمام روز پاک کنه. بله، در قسمت مبارزه با کرونا باید مردم مسئولیت پذیر باشند، تنها وظیفه دولت نیست. سراغ سوال دیگر میرویم. حکیم رحیمی ما موږ ګورو په افغانستان کې ورځ تر بلې د کرونا وبا مخ په وړاندې جو وبېږي او قرنطین هم مات شو. نو موږ د میلمنو څخه دغه پوښتنه ده چې موږ څنګه وکولی شو چې ځان او د خپل کورنۍ نور غړي د کرونا د وایرس څخه خوندي کړو او خپل ژوند ته ادامه ورکړو، کاروبار مخ په وړاندې ویسو. امیرخان از یکی از باشندگان شهر مزار شریف و مالک از یکی رستوران های شهر مزار شریف. از میهمانان برنامه ما این سوال داریم که ما چه رقم میتوانیم که اگر یک فرد با کرونا مصاب شود ما چه رقم میتونیم جلوگیری کنیم؟ مثلا از قاشق یا ظروفش استفاده کنیم ما هم دمی مرض مصاب میشیم یا نه؟ ډاکټر صاحب تر دې دمه خو رستورانتونه تړل سوي دي، هوټلونه تړل سوي دي، په لویو ښارونو کې ځینې خدمات تر کوره د ټلیفون له لارې راغوښتل کېږي، خو دا خو تر ابده ممکن نه ده. کله چې دغه رستورانتونه بیرته خلاص شي خو د دې لامل ګرځي چې بیرته د خلکو ګڼه ګوڼه به زیاتېږي، او بل دا چې هغه رستوران ته فرض مثال که زه لاړه سم هغه له قاشوغې نه چې زه استفاده کوم یا هغه قاب نه زه څنګه پوه سم چې په دې باندې وایروس نسته او زه اور باندې نه اخته کېږم. موږ د یو ټولنې کې ژوند کوو چې یو عمر کېږي چې یو بل د اسلام ته د بې احترامي یا لږ باور په تور وژنو، خو اسلام ته یو عمده اصل په اسلام کې دا دی چې نظافت نیم د ایمان ده یا جز د ایمان ده، هغې ته بیا توجه نه کوو. په کرونا کې یو ډېر مهم شی نظافت د دیني اصولو رعایت. اول خو رستورانتونه موږ موافقه نه دی کړی چې خلاص شي، دا یو. موږ بیا هم وایو تکرارا وایو چې موږ باید د کرونا د موجودیت سره خپل ژوندانه چاپیر تنظیم کړو. صحیح. دا د کور نه شروع کېږي، تر دکان نه، تر شار نه، تر سرویس نه، تر دفتر نه. که زموږ یو رستورانت څوکۍ داسې ووړي چې پر هر میز یو نفر کښېني او د میزو په منځ کې د نفر په منځ کې 2 متره 2.5 متره فاصله وي او د تګ راتګ په مسیر کې داسې د دې امکان نه اوسي چې 2 نفر په منځ کې دا فاصله کم شي. دا یو. هغه معیارات چې د ظرف د پریولو او ضد عفوني کولو دپاره مطرح دي هغه رعایت کړي او د رستورانت فضا په مداوم توګه ضد عفوني شي. کسان چې هلته راځي ماسک استفاده کړي، اشپزخانه کې د وقایه اصول رعایت شي، هیڅ مشکل نه لري، دا اوس خلاص کړي. مشتریان دې هم راوړي
او ډوډۍ دې هم توزیع کړي. دا یو. بل هغه چې سلسله ورته اشاره شوی چې د کرونا نه مخکې او کرونا نه پس دنیا به بل دنیا وي. دا ټول دنیا مو کرونا نه مخکې ځان آنلاین مارکیټینګ باندې آنلاین خریداري باندې تنظیم کړ، ها پوسټ باندې تنظیم کړ. موږ ولې کرونا په مصیبت کې دا کار نه شروع کولای؟ دا یو فرصت دی او فشار دی چې باید موږ خپل تجارت باید منطبق، موږ دا سنتي فکر لرو، فکر چې اصلاح نکو، شرایط ته موږ منطبق نه اوسو، دا مصیبت به ادامه لري. دولت باندې به دوی فشار راوړي چې زما دکان خلاص کړه، بیا سبا فشار راوړي چې ولا زما جنازه یې پرې نه وای، زما ناروغي یو نه ورخه. دا بې پروایی یوازې دلته نه دی، د چیز یک د علوم اجتماعی جامعه شناسی یک اصل است، منم قرارداد اجتماعی. بله. در قرارداد هر دو طرف صلاحیت و مسئولیت داره. قرارداد اجتماعی بین دولت و بین ملت عقد میشه. ملت یک مقدار صلاحیت و مسئولیت خود میده به دولت میده و صلاحیت های دولت هم میپذیره. حالا ملت گل ما، ملت همیشه در فیسبوک ما تمام مسئولیت ها را به عهده دولت میندازه، خب تمام صلاحیت ها را بر خود میگیره و هیچ مسئولیت بر نمیداره. تنهایی نیست که در مقابل شاروالی اینجا بی‌پروایی صورت میگیره، تنها در بحث داخل سلمانی نیست. ما دکتر ما در بین یک پی پی کیتی که باور بکنم شهروند نازدانی و 5 دقیقه بینش طاقت نداره. پدرش مریض بشه از او فرار میکنه، کرونا شکش باشه از فرار میکنه. اما دکتر بیچاره شب تا صبح در بین از پی پی کیت نوکری والی داده، دیروز صبح بر من زنگ میزنه در شفاخانه افغان ژاپن که من اشکایش میریزه، میگه ما شب تا صبح نوکری دادیم، حال فحشایی رو شنیدیم در دانش شفاخانه که من در عمرم در هیچ کوچی نشنیده بودم. در شفاخانه افغان ژاپن شما شاهد هستین که کارمند ما زیر لغت و مشت شهروند ما خون آلود شد. پری شب ما در شب عید 3 ولایت نظارت کردم، 3 بجه شب ما به کابل برگشتیم، به شفاخانه استقلال رفتیم که طبیب ما دهانش پر خون، دندانش شکسته، یک شیشه به شفاخانه ما نموند. یک مورد نیست یا 2 مورد. ما به عنوان جزء از دولت، به عنوان جزء از ملت تمام اهتمام خود روی دست گرفتیم، ولی به خدا قسم یاد میکنم به عنوان یک دکتر، به عنوان یک مسلمان که توی شهروند مسئولیت ادا نکنی، همراه به دست نتی، همکاری نکنی، بازی ملامت بلیم گیم ادامه بدیم، به خدا اگر نه تو زنده بمونی ما زنده بمونم، نه تو سالم میمونی ما سالم میمونم. بله تشکر. تنها سلامت ما نیست، اقتصاد ما برباد میره، نظم اجتماعی ما برباد میره، نظم خانوادگی برباد میره و از همه بدتر است که اعتماد بین دولت و ملت متاسفانه خرابتر از این میشه و این فاصله آنقدر کلان خواهد شد که کرونا یک زمینی بسیار بدی را به خاطر شورش‌های اجتماعی و سیاسی ایجاد خواهد کرد. بسیار زیاد تشکر. سلطانزوی صاحب، شهر کابل بیشترین رستوران ها را در کابل در افغانستان دارد و جزء مهم زندگی اجتماعی مردم شده. پلان و توصیه شما چی است؟ توصیه خود دکتر صاحب گفتن پلان پلان خو برای شاروالی در حالت اضطرار پلان همونطور که دیگه دوایر دولتی پلان های خود مطابق حالت اضطرار عیار میشه. ما هم برای اصنافی که باید اجازه داده شود که کار بکنن او را اجازهش ما نمیدیم. اگر تجویز صحی ایجاب بکنه که یکی از اصناف خدمات خود عرضه بکنه، باز ما شرایط باید سرشان تطبیق بکنیم. در حالت اضطرار باز کردن، مثل که پیشتر یک دوست ما گفت که بسیار دلچسب، من طرز تفکر غیر ناخودآگاه مردم خودم میخوام اینجا عرض کنم. گفت قرنطین مات شو. قرنطین چا مات که؟ خپل خو نه ماتیږي. یو شیخ په خپل قرنطین مات شو، موټر ووهلم نه یا فرضاً دسته چې مونږه مسئولیت همدغه رستوران را گفتین شما نه. رستوران فرض میکنیم امیال رستوران ها هیچ قرنطین هم نباشه، رستوران ها باز باشه. چند هزار رستوران است در کابل و چند نفر مامور شاروالی یا مامور وزارت صحیه میتونه این را کنترل بکنه. اما خود مردم اینجا چی شدن؟ آیا در یک جنگل زندگی میکنیم یک در جامعه؟ خود مردم اصول اجتماعی اسلامی و انسانی را سر خود تطبیق بکنیم، بیاین زندگی بهتر بکنیم. اما سلطان زوی صاحب اگه دیده شو یاد ما باشه پیش از قرنطین هم در رستوران ها امین و کات اقلا فاصله اجتماعی و یا هم کمبود تراکم مردم بسیار زیاد بود، یعنی بیخی در حالت عادی و از کنترل ما بالکل. پیشتر من عرض کردم گفتم ما باید بیاموزیم که در یک زندگی بعد از کرونا خود عیار بسازیم برای یک زندگی. مثلا موتورهای بس ببینین، موتورهای ترانسپورت ما را، موتورهای تاکسی ما را که هم تو بار میکدن، فقط جوال باشه انداخته برو. این حالت دیگه
قابل زیست نیست به این شکل. جامعه نمیتونه که به این شکل زیست بکنه. ما باید تغییر بدیم تفکر خود به کلی. ما باید حتی زندگی شخصی فامیلی خود تغییر بدیم، نظافت فامیلی رو تغییر بدیم، زندگی ماحول خود باید متوجهش باشیم که اگر همسایه‌مون هم کثافت میکنه به ما ضرر میرسونه. امروز بلند منزل میسازن 10 میلیارد افغانی دارن، اما او کثافت خود در روی جای پیشروی بلند منزل خود خالی میکنن. این رو ما چطور کنم؟ تشکر. اگر اجازهتون باشه که سوال دیگر بگیریم باز بحث خواهد کردیم. دکتر نوروز د پکتیا د څمکني روغتون جراحي متخصص د صحت عامه او د مربوطه ارګانونو څخه مو هیله دغه ده چې کوم کارانتین چې د داسې مثبته نتیجه ورنکړه د بازار د تجارت لپاره یو خاصه طرحه باندې کار وشي ترڅو د خلکو مشکل هم حل شي او په ضمن کې یو خاص فاصله په جبري شکل سره د دکاندارانو سره د خرید فروش په وخت کې مراعات شي. زه ډاکټر وحید الله ولیزاده زما پوښتنه د بحث له میلمنو نه دا ده چې څرنګه موږ کولی شو خپل ژوند او کار دغه د کورونا آفت سره عیار کړو. ډاکټر صاحب ستاسو د همکارانو او هم قطارانو پوښتنې او اندېښنې وي په نورو هیوادونو کې خصوصا داسې اوس یو روال رامنځته شوی دی مریضان کولی شي د ټلیفون له لارې او یا هم د خواله رسنیو له لارې مربوطه ډاکټر سره په اړیکه کې اوسي او تر څو چې ضرورت نه معاینې ته نه ورځي. اما افغانستان کې تر اوسه پورې دغسې نه ده، ډاکټرانو ته مریضان معاینې ته ورځي، له نږدې نه معاینې کیږي. او بله خبره په درملتونونو کې ده چې په درملتونونو کې داسې څه خاص تدابیر نه دي نیول سوي دي چې مسؤل کس له مریض سره په تماس کې نسی او د کرونا وایروس د خپرېدو خطر ډیر نسی. مننه. یو خو په افغانستان کې د 1.6 شمیره فعال ده او د هغې طریقې نه مشاهریان کولی شي چې توصیه او مشوره واخلي، معلومات واخلي. مشکل په څه کې دی چې موږ 1.6 شمیرې همکاران مو ظرفیت مو زیات کړی دی. د ورځې موږ کولی شو حدودا 4,200 اړیکې ته جواب ورکړو، خو متاسفانه 12,000 تر 15,000 اړیکې راځي او د دې 12,000 تر 15,000 اړیکو نه 3,000 تر 4,000 یوازې مزاحم دی، جنک کالز، چې تیر هفته کې ما د وزارت مخابرات اترا سره مصاحبه درلوده چې دا څنګه کولی شي چې اټومیټ کړو چې شمیره ورته جواب ورکړي. د دې لپاره دا وضعیت بیخي د مدیریت وړ نه دی. دا یو موضوع. بل ټیم موږ فعال کړی دی چې په فعاله ډول، په غیر فعال منفعل نه فعال ډول دوی هغه کسان ته چې کور کې دي او قرنطین دي دوی ته تماس ونیسي او دوی ته صحي مشورې ورکړي. دا د ناروغانو په اړه د نورو ناروغیو په ارتباط چې مریضان ډاکټرانو ته ورځي منظور مې همدا هم افغانستان یو خو دا سیستم تر اوسه نهادي نه شوی نه دی. یو بل هغه اعتماد دومره اوس حضوري ډاکټر سره ویني دومره اعتماد نه ښه ته دې ته فکر وکړه چې دوی به ټلیفوني تماس ونیسي. بل دا حقوقي د میډیکل ایتیک یا د طبي اخلاق د لحاظه په افغانستان کې هغه حقوقي چارچوکاټ ورته نه لرو چې ته په ټلیفون د طریقه چاته نسخه ورکړي او د هغه نسخې عواقب څه کېږي. دا هغه کارونه دي چې باید ورباندې کار وسي. زه در سره موافق یم چې زه یوازې نه وایم چې ټکسیوان دي خپل ژوند تعدیل کړي، یوازې دکاندار دی آنلاین. زه ډاکټر صحتمه باید بعضې تغییرات په وزارت کې راوړم څو د داسې شرایطو په چوکاټ کې موږ کولی خدمات وړاندې کړو. په دواخانو کې ډېر ساده اکثر کارونه په د دواخانو کې هېڅ د ټکنالوژي ته اړتیا نه، یو ساده پلاستیک کولی شي چې تاسو ونیسئ او یو سوری ولري چې د خولې مخامخ نه اوسي، کښته اوسي، د هغې ځای نه تاسو خپل مراوده ولرئ. دا په دواخانه کې هم کېږي، په دکان کې هم کېږي، په هر چیرې چې کار، حتی په سلماني کې لا کېږي دا کار. یو څه ابتکار غواړي، دا وخت کېږي چې ته مسؤلیت په خپله ونیسې، فکر وکړي 15 دقیقې دپاره یو تعدیر خپل کاري محیط کې راوړئ، د دې پر ځای چې ته بل چا باندې انتقاد وکړي. موږ خبر مې پر دې باندې دی، خلکو ته مې زارۍ دا ده، مشوره دا ده چې موږ ته په یو کښتۍ کې سپور یو. دا مشکل د ټول ملت مشکل دی، دا یوازې د دولت نه ده، د ملت یوازې نه ده، د ملت درد موږ درک کوو. راځئ داسې کار وکړو چې موږ د خپل ساده ژوند باندې د دوه میاشتې دپاره قناعت وکړو، پیسو ګټلو پسې لاړ نه شو. که توان لرو، ما په یو پریس کانفرانس کې دی په زغرده وویل چې هغه د مبادا ورځ رسیدلی دی، روز مبادا رسیده. په دا کور کې د خانه ما عادت داشتیم که یک چیز نگاه میکرد میگفتیم بر این رو بر روز مباداست.
اگر در خانه تان، در زندگی اجتماعی تان، در اقتصادی تان چیزی دارین که بروز بعد نگاه کرده بدون امور امروز استفاده کنین یا به یک همسایه تان، به یک شهروند تان بدین، در اون صورت تو شهروند مجبور نمیشه و سرک بیرون بشه و قرنطینه بشه. تشکر. با این روی کرد ما میتونیم در 1 ماه 2 ماه این پدیده را شکست بدیم و ملت نجات بدیم. یک پیوند قوی بین دولت و ملت ایجاد بشه که دولت مراقبت ما کرد و ملت روز بعد پولی دولت خود استاد شد. در غیر از اون متاسفانه ما مصیبت را سر دچار خواهد شدیم که همه در او غرق خواهد. تشکر. آقای سلطانزوی، چند سوالی از کسبکاران دیگر میگیریم، باز به شما برمیگردیم. نام شهزاد خان گلمزوی ده د خود سرپان اتحادیه معاون یم. سروپ د کرونا مرض سره ډېر خطر سره مخ دی. نه سروپ په ورځ کې د پیسې په هغه کې پیسې چې ګڼي لوس خولې ته امریو سترګې ته امریو نه سروپ لپاره څه لازم کور دیو نمیک د ولمانه د په خواهش ته چې میک سروپ باید څه وکیو. جواد هستم، یک تن از عینک‌سازهای شهر هرات. من یک سوالی از مهمانان گرانقدر که به پانل هستم دارم، این که به هرات مردم با وجودی که در خط مقدم کرونا هم هستیم و اوضاع خیلی وخیمه هیچ چیز مراعات نمیکنن. از شما میخوایم که یک راهکار بهتری بگیم، یک چیزی بگیم که واقعا مردم اون مراعات کنن. شیرالله عزیزی، ما د بحث د میلمنو څخه مې دا پوښتنه ده چې مونږ کسبه خلک څرنګه کولی شو چې خپل ژوند د کرونا د وبا سره عیار کو او ورسره پخوا کې خپل ژوند او خپل کاروبار ته دوام ورکو. در محمد توخی هستم. برای بیشتر آگاهی از این که ما آگاهی داشته باشیم میخوایم که از مهمانای برنامه برای ما آگاهی بیشتر بدن که ما با ویروس کرونا مبارزه جدی‌تری داشته باشیم. بله سلطانزوی صاحب، سوالی داشتیم از صراف، عینک فروش، دکاندار و خباز که در مورد توصیه های بهداشتی و صحی سوال داشتن و خصوصا ای که کاربار خود را با این وضعیت چگونه عیار کنند. موندا در مورد بهداشت خو این سبب تشریف دارن و یکی مو عقل مجموعی خود هر کس اگه به کار پرته نظافت پیشگیرانه بهترین کار است که نظافت. و در مورد کاروبار ما بگویم به اصناف مختلف ماندار با مشکلات مختلف روبرو هستن، نمیتونن یک نسخه واحد آدم به کلگی بده، اما یک بخشی که میتونه مشترکات همه را در او آدم ببینه است که کلگی مشکلات اقتصادی دارن. او داد و ستود اقتصادی قبل از کرونا فعلا ماندار مختل شده، اما بعد از کرونا هم اونمو داد و ستود عادی وقتی که خود اثر میگیره و رونق پیدا میکنه باز هم ایجاب میکنه که ما همین کارهایی را که فعلا روی دست گرفتیم که برای حفظ متقدم و پیشگیرانه عمل کردن میگه پا او رو در نظر داشته باشیم. اما این که در مورد موضوعات اقتصادی چی میکنیم، اقتصاد یک ماشین است که وقتی که سرعت پیدا میکنه و این سرعت کم میشه ای به بطاعت میگرایه و بالاخره رکود پیدا میکنه. پس از رکود برآمدن هم یک سایکل معین داره. خود یک نسخه وجود نداره در هیچ اقتصاد جهان. وقتی که اقتصاد به رکود مواجه شد دفعتا فردایش کدام سویچ باشه که او را پس آن کنه که اقتصاد پس همون سرعت اصلی قبل از بحران داشته باشه. با او خاطر مردم ما آمادگی داشته باشن که رکود یک مدت را در بر میگیره. اما ما در کابل پروگرام هایی داریم و این پروگرام ها در سطح افغانستان هم با بانک جهانی، امروز با بانک آسیایی ما صحبت داشتم، برنامه های روی دست گرفته شده که برای اشتغال زایی در شهر کابل ما پروگرام ها داریم. پروگرام های کوتاه مدت گرفتیم برای اینکه هم مردم درآمد پیدا بکنن، هم موضوع فقر مد نظر گرفته شود که فقر زدایی چطور صورت میگیره و اینمی اشتغال و در بدل کار مردم یک چیز به دست بیارن. ما برنامه هایی را داریم و آغاز شده. در سرک ها، پیاده روها و جای بای سرنگ های چی میگیریم، سنگ میگیریم، کار میکنیم. پروگرام های حفظ و مراقبت شاروالی آغاز میشه. او پروگرام هایی که قرنطین بالاش تاثیر نداره، مثلا یک ماشین کار یک نفر از کار میکنه، قرنطین بالاش تاثیر نداره، ترمیم سرک خود انجام میده، یک ماشین کار از خط مندازه به سرک و کار خود پیش میبره. ما با مراعات قرنطینی کارا را میکنیم که کس فکر نکنه که ما میخوایم که دیگران در قرنطین باشن و شاروالی کار بکنن. اما در این زمان بعضی از اصناف شاروالی هست که خدمات همیشگی خود ادامه میدن و ما در مورد کاریابی یک
بخشی از سیستم اقتصادی افغانستان هستیم، کل بخش نیستیم. چیزی که در کابل کرده میتونیم یقینا اقتباس شده میتونه در جای مثل که کمک توزیع نان این برنامه بود که در کابل آغاز شد، با دیگه ولایت ها شروع شد. در موضوع کارهای که وزارت سیام کرد در اول در کابل و هرات شروع کردن، باز انکشاف دادن شد. یعنی این مدل ها میتونن در تمام مملکت تطبیق شود مگر به اشکال مختلفش. تشکر بسیار زیاد. د افغانستان د امنیت روغتیا وزارت وایي دې لپاره چې پر کرونا وایروس اخته نسئ نو ډیره اړینه ده چې په ورځ کې څو ځلې خپل لاسونه په پاکو اوبو او صابون ومینځئ. موږ هم د همدغه مسلې د اهمیت او د ارزښت معلومولو لپاره د خپل سټوډیو په زړه کې کوزه او چلمچي او صابون ایښي دي. نو که غواړئ چې پر کرونا وایروس اخته نسئ په ورځ کې څو ځلې خپل لاسونه په صابون او پاکو اوبو پرېمینځئ. تاسې د بي بي سي او د ملي رادیو ټلویزیون ګډه خپرونه آزاده جرګه وبینئ او اورئ. اوس به بله پوښتنه راواخلو. رومینا عثمانی هستم. در ولایت هرات ما یک مشکل داریم که روز به روز تعداد اعداد و ارقام تست های مثبت زیاد شده میره و متاسفانه ما به کمبود کیت های آزمایشی مواجه میشیم. مریض ها روزها و روزها و هفته ها میمانند به دلیل نبود کیت آزمایشی و این باعث میشه که در داخل خانه، در داخل جامعه اینا افراد بیشتر آلوده بسازن و این در حقیقت فاجعه برانگیزه. و مشکل ما چی میشه؟ بله ډاکټر صاحب د کیټونو د کمښت په اړه چې تر ډیره تاسو مسلسلا څو په همدغه وروستیو ورځو کې ویل چې دا ستونزه تاسو حل کړې ده، بیا هم یوه اندېښنه وه چې دا کیټونه که کم سي څنګه به کیږي؟ مننه. یو د کیټونو نشتون ده، یو کمښت ده. بله نشتون رفع شوی ده. 27 ورځې کېږي په افغانستان کې نور موږ دا خبره نه دی اورېدلی چې فلانه ولایت کې کیټ نشته. د شتون په بحث کې سقف موجود دی، یو ظرفیت موجود دی. د دې ظرفیت موږ نه لرو. اوله ورځ مو ویلي وو چې د افغانستان ټول نفوس موږ تست کړو او د افغانستان ټول نفوس چې تست کړو سبا ورځ دوی بیا شک پر اخته کېدو ولري بیا ټست شي. موږ په افغانستان کې مجموعاً د 2000 ټست د ورځې ظرفیت لرو. اوس دپاره 10,000 8,000 6,000 سمپل موږ ته رسي او دا خبره پس د دې ایجاد شو چې قرنطین مات شو. مخکې د قرنطین نه موږ ته د ورځې 400 500 600 700 سمپل راته. اوس تاسو په دې منځ کې فکر وکړئ چې ملامت څوک ده. موږ د وزارت کې دا پیشنهاد مو کړی د اقل د خدماتو وړاندې کولو موینیت چې موږ ته 10 نور پی سی آر ماشینونه راوړي. دا 10 نور چې راوړي موږ ته تصمیم دا دی چې اول 15,000 پس دغه د ورځې 10,000 ټست وکړو. 10,000 ټست هم چې وکړو وخت چې د ورځې 20,000 10,000 زموږ وطنوال هغه وخت به حمامو ته ځي، هغه وخت بیا به لامبو وهلو ته ځي، بیا به اخته کېږي، بیا موږ ته وایي چې بیا وایي چې ولا دغه نشته کیټ نشته. دا کدی دا لړۍ ادامه پیدا کړي چې د دنیا ټول پی سی آر ماشینونه هم راوړي افغانستان کې بدلته غرق سي، هغه چې ټول منابع د دنیا غرق سوخه دا نتیجه به ورنه کړي. کاش کې تاسو په د ټلویزیون ته برنامه کې یو بل لطف کړی وای. نن د صراف ورور چې د خبر یاد کړي یو کلیپ مو د شهزاده سرای نه د پیسه‌دارو ځای نه د فرهنګي په شهري مارکیټ نه مو اخیستی وای. تاسو دلته پرېښی خلک ته مو ویلي چې تاسو په خپله قضاوت وکړئ چې د روغتیا وزارت د افغانستان دولت د ښاروالي ملامت دی که زه ملامت یم که ښاروان ملامت دی. کټ نشتون مشکل نه لرو موږ. د کټ کمبود هغه د اړتیا او د وړاندې کولو په منځ کې د یو تعادل نشته. اوس پس د دې چې قرنطین مات شوی دا مشکل به یوازې کټ پورې اړه نه لري، سبا به روغتونو ته هم دا رسي. زه اخطار ورکوم خلکو ته دا مشکل ژر روغتونو ته رسي. خلک به سړک باندې پروت وي، روغتون کې به ځای نه وي. موږ په ټول افغانستان کې په 20 کاله کې 10,400 بیډ درلود تخت. اوس دپاره 3,500 مو یوازې د کرونا دپاره عاجل آماده کړی، 27,000 نور رئیس صاحب جمهور هدایت ورکړی چې دا اوس آماده کېدو په حال کې ده چې 2,20,000 هم کو که دغه لړۍ دوام پیدا کړي 2,900,000 به تخت ته اړتیا لري او په هیڅ هېواد کې به د دې امکانات نه وي. یوازنۍ لارې دا دی چې موږ 2-3-4 هفتې نور هم رواني اقتصادي فشار وګالو، کور کې کینو، دولت ته سکتورو ته وخت ورکو، دکاندار ته وخت ورکو چې خپل دکان دروازې کې او د شوی نصب کړي چې لاسونه پرې وي، نانوای ته وخت ورکو چې هلته یو پلاستیک نصب کړي، ښاروالۍ ته وخت ورکو چې د ایستګاه کې یو اهتمام ورته ونیسي، مکتب ته او پانتون ته وخت ورکو چې هلته اهتمامات ونیسي. دا په دې ضدبازي نه کېږي چې سړک یو د 2,000 ځای نشته او پس د هغه بیا وغواړو چې موږ
ټول هیواد کې ټسټونه وکړو. او بل خبره چې ډیر مهم ده هیله دا ده چې دا پروګرام کې نشر سي، ټیسټ معیار نه ده. هیڅ دنیا په هیڅ هیواد کې ټول ملت ټیسټ شوی نه دی. اوس د کلینیکي تشخیص وخت ده. متاسفانه ویروس انتشار زیات شوی دی. هر مریض، هر وطنوال که اعراض علائم لري، ټوخیږي، اسهالات لري، تبه لري، بدن کې درد ده، دا اعراض علائم که لري ځان د کورنۍ غړي نه بیل کړي. که اعراض علائم خدای نکرده شدید سو روغتون ته د مراجعه وکړي. هلته تصمیم نیسي ټیسټ وکړي که نه تشخیص یې واضح و د دې ته اړتیا نشته ټیسټ وسي. که دا موږ د دې ته ماتل اوسو چې ټیسټ نتیجه چې راسي د تداوي پروګرام نه بدلوي، بهترین لاره دا ده چې ځان د کورنۍ غړي د ټولو نه بیل کړي. ډیره زیاته مننه. که مو خوښوي له بل ګډونوال نه به واورو چې څه پوښتنه لري. ګلروب ظاهر یم. د کرونا د مخنیوي په خاطر کله چې موږ دفتر ته ځو د دفتر دروازه بندوو او حال اوازیم چې موږ استفاده ترې کوو د پښې کوو او د مراجعینو ستونزې چې دي د کړکۍ د لارې حل کوو. موږ ته څه کړل پکور دي چې د کرونا د مخنیوي په خاطر موږ ځانونه وساتو. سلطان زوی صاحب، اوس فعلا د ګوتې په شمیر ځینې سکتورونه فعال دي. د عامې روغتیا وزارت په سپارښتنې سره مامورین او زیاتر سکتورونه یا له کوره کار کوي او یا هم د قرنطین لپاره بند دي. خو دا خو تر اوږدمهاله لپاره ممکن نه ده. قرار بعضې سکتورونه به هم بیرته فعاله کیږي. خو بیا دلته بیا هم ویره ده چې د کرونا وایرس خپرېدل به بیا په چټکتیا سره شروع سي. نو په دې برخه کې څه کیدای سي؟ زما په نظر دوایر فرق کوي. هر اداره باید د دې صلاحیت ولري چې د خپل د ادارې د کار په چوکاټ کې هغسې چلند چې د صحي اصولو په اساس ولاړ وي د هغې ادارې لپاره غوره کړي. که موږ یو نسخه ټول افغانستان ته ورکړو دا ټولو ادارو ته باندې نه تطبیقېږي. بیا که نه تطبیق نه سو بیا ګډوډي پیښې، بیا د قرنطین اهمیت هم له منځه ځي. نو د دې لپاره ښه ده چې د هرې ادارې لپاره د هغوی د کار خاص همغه شرایط په نظر کې ونیول شي. د خپل ادارې نه راته وایي په ښاروالۍ کې داسې تاسو څه بدلونونه زموږ ښاروالۍ مختلف ادارات دي. مثلا بعضې ادارات دي چې فرضاً تخصصي ادارات دي، مهندسین دي، انجینران دي، په پروژو باندې کار کوي. هغوی کولی شي چې په مختلفو شفټو کې راسي. بعضې ادارات دي مثلا د استملاک اداره ده. استملاک اداره په طور د مثال څو مختلف دفترونه لري چې که یو ځای کار ونه کړي هماغه سړی چې مراجعین که راځي د هغوی مراجعه ناقصه پاتې کېږي، 2 وارې باید راسي. نو د دې لپاره د هرې ادارې لپاره باید بل تجویز ونیول سي. ضمناً ما غوښتل چې ووایم چې مخکې دلته معین صاحب هم یاده کړل چې هر بحران کې یو چانس هم پیدا کېږي. مونږ د دې چانس نه استفاده وکړله. د اوس په یو ډیزاین باندې کار کوو چې د کابل نانوایانو ته تغییر ورکړو. بالکل یو نوی ډیزاین به مونږ مخکې کړو چې د کابل نانوایانې د صحي وزارت او د حفظ صحي د موضوعاتو په نظر کې نیولو سره یو سم شی پکې جوړ شي. ول هغې نه به قصابیانو باندې کار کوو. همدغه وخت دی چې مونږ بعضې شیانو ته نوې کتنه وکړو چې د صحي موضوعاتو او د خلکو د صحت په ارتباط هغې کې هغه لومړیتوب هماغه شی. ډېره زیاته مننه. وروستۍ پوښتنه به راواخلو. فرزانه پوپل هستم. سوال من اینه که ما چگونه میتونیم به فرهنگی که ما زندگی میکنیم، به جامعه که ما زندگی میکنیم و تا برای اولین بار یک ویروسی آمده که ما باید که با پوشیدن دستکش و ماسک و جلوگیری تدابیر صحی ما از این جلوگیری کنیم. آیا این فرهنگ چگونه میتونیم ما این نهادینه سازیم؟ دکتر صاحب میخواستم نظر شما رو کوتاه در این قسمت داشته باشیم. شکر. من پیشتر هم یاد کردم که کرونا به پهلو از اینکه یک مشکله یک فرصت هم هست. یکی از موارد عمده که میشه روی از کار کرد اینه که چطور ایشته میتونیم که یک تعدیل فرهنگی و تعدیل فکری ایجاد کنیم. ما اگه این کار 20 سال 30 سال پیشتر میکردیم، شستن دست و جلوگیری از دست دادن و بغل کشی و اینا رو رسم میکردیم، حالا انتشار ویروس کمتر میبود. قسم شاروال هم بازی اشاره کردی، خواهرم هم اشاره کرد. از این فرصت باید که هر خانواده، دولت و هر سکتور از استفاده کنم تا نانوایی ما، دکان ما، خانه، شهر همه قسم تنظیم شه، سرویس ما قسم تنظیم شه، رستوران ما تنظیم شه که اگه کرونا هم نباشه ویروس ها دیگه که هست، امراض ویروسی و آنتنی دیگه که هست، که ما بتونیم هم نظافت رعایت کنیم، هم سلامت اجتماعی رعایت کنیم. وزارت صحت و مال شدید روی کار میکنه که ما تمام اصول و معیارات رو که تعریف میکنیم اینا بعد از کرونا بمانه. و چیزی که هست خوبی اینه که کرونا یک ماه نیه، 1 سال 2 سال خواهد بود، این ان شاء الله به یک عادت تبدیل خواهد شد. و این تغییرات فکری، تغییرات رفتاری کارایی نیه که شما مثلا یک کار ساختمانی باشه، شما امروز اتاق تیار کردیم فردا نباشه.
اینا نیاز به زمان داره، نیاز به تکرار داره تا از یک عمل یک مرحله اینا به یک عادت و به یک شرط عمل کرد. دکتر صاحب مشوره های وزارت صحت عامه و شما گفتین که اگر قرنطینه نخواد بود و بعد از کرونا کوشش میکنین که می فرهنگ جا بیفته، اما مهم گپ در اینجا است که تلاش های صورت گرفته و شما تلاش هم میکنین، اما چطور باید جا بیفته؟ ما پیشتر به شما ذکر کردم که تغییرات سلوک، تغییر رفتار، اینا نیاز به تکرار داره، نیاز به زمان داره، نیاز به الگوگذاری داره و آرام آرام اینا جز از عادات اجتماعی میشه و مشروط بری که درونی بشه، یعنی هر روز جامعه بپذیره، قبول کنه و بعد از اون قسمت عادت ساختن ازی عمل کنه. مطمئنا تطبیق قوانین، طرح لوایح، اصول، شرطنامه ها اینا خیلی کمک میکنه که دیگه رستوران کس تیار میکنه کدام اصول و معیارات مد نظر بگیره، اگه طرف حمام تیار میکنه چیکار کنه. اینا تمام مباحثیه که گفتم سرمایه‌ای بعد از کرونا میراثی که با ما میمونه. یک موضوع دیگه که با سکتور صحت به 50-100 سال گذشته به هیچ جا دنیا اینقدر تمرکز و توجهی که امروز صورت گرفته بود تا حالا انجام نیافت. خوبی از اینه که امروز از فکر شهروند شروع تا فکر سیاستمدار و رهبر دیگه این نکته به زو معلوم شده که صحت یکی از عمده‌ترین سرمایه‌ها و عمده‌ترین سکتورها. مطمئنا بعد از کرونا هم منابع بیشتر به سکتور صحت خواهد آمد. و چیزی که بسیار ما به عنوان یک از مسئولین وزارت صحت عامه میخوام روز تاکید کنم است که ما باید از این مرحله رسانه‌ها بسیار نقش عمده داره، از این مرحله استفاده درست بکنیم تا ایر به باور جمعی تبدیل کنیم که صحت نه مسئولیت یک سکتور میتونه باشه، نه به توان یک سکتور هست. این نیازمند به یک همکاری بین السکتوری و بین جامعه و دولت تا ما بتونیم که صحت دیگه وزارت صحت به کار میره که ما دیگه وزارت صحت از وزارت مریضی جدا کنیم. صحت تنها اینه که شما تکلیف قلبی نداشته باشید. یعنی که شما امنیت جسمی و بهداشت اجتماعی نداری خود از یک بیماری متاسف. تشکر. سلطان زوی صاحب لرسانوي نه نیولې تر جماعتونو تر د عامې روغتیا وزارت او داسې نور اړوند چارواکي خلکو ته سپارښتنې کوي، خو ټولنې ته چې ګورو خلک دغه سپارښتنې جدي نه نیسي. ستونزه په څه کې ده او څه کیدلی سي چې واقعا خلک په دې برخه کې عملي ګامونه پورته کړي او وزارت او حکومت سره لاس سره یو کړي چې په ګډه د دې ویروس په وړاندې مبارزه وسي؟ سپارښتنه خو یوازې د یوې برخې وظیفه نه ده، څو کارونه باید همزمانه مخکې لاړ سي. اوله خو زموږ تعلیمي سیستم کې د فرد محوري او هغه مسؤلیت پذیرانه سیستم د تعلیم تربیې باید لږ ذره ورته کتنه وسي. د جماعت نه نیولې تر رسنیو پورې موږ شوراګانې لرو، مختلف اړخونه دي په ټولنه کې. دا ټول اړخونه باید د ځان د ساتلو لپاره دوی ته اړین دی چې لږ زره وښورېږي او د ځان د ساتلو لپاره لږ زره کوشش وکړو. زه فکر کوم چې رسنیو کې هم دغه اجتماعي خدماتو برخه ډېره ضعیفه ده. اوس لږ بعضې اعلانونه وینو د کرونا په هکله، مګر کاشکې دغه وخت دا مخکې شروع سوی وای چې د هماغه یو خو صحت موضوع ده، بل د صحت ساتنه ده، سپیشلی چې مریض سي. حفظ الصحه بهترین یو څه ده، ګرچې وایي چې د عربي ده، خو مګر حفظ الصحه د صحت ساتنه بهترین یو فریز ده، یو اصطلاح ده. دې ته توجه وسي. زه فکر کوم چې یو اړخیزه توجه نشي کېدی. ښارواليګانې، وزارتونه، جماعتونه، مکتبونه، ټولنې، شوراګانې، مدني ټولنه، دغه ټویټرو کې چې خلکو ته کنځاګانې کېږي، د دې نه چې خلکو باندې ټاپې لګول کېږي، خلکو ته تهمتونه ورباندې کېږي، خلک توهینېږي، ترور شخصیت کېږي، دې نه لاړ سي د کرونا دې ووځي، هغه ګوتې دې په ښه توګه استعمال کړي. دلته فقط توهین لپاره او د تحقیر لپاره استعمالېږي. بل شی چې غواړم په آخره کې اضافه کړم، هماغسې د صحي خدماتو دوستانو قربانیانې ورکړي دي. مونږ په دې ټولنې کې کار هم کولی سو. مونږ ته ثابته سوله چې شوراګانې مو فعالې سولې په کابل کې. د ګذر د شورا نه نیولې تر علماو، ځوانانو، د ښځو شورا، د مستحقینو شورا، مدني ټولنې او مدني فعالین په دې ډوډۍ توزیع کولو کې ټوله برخه واخیستله. زه یقین لرم چې په هر شي کې چې ټولنه برخه واخلي او مسؤلیت پذیره برخه واخلي، هغه موثریت پیدا کوي. ډېره زیاته مننه. آزاده جرګه مخ په ختمېدو ده. خپرونه مو همدومره وه. په دې آزاده جرګه کې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت مرستیال ډاکټر وحید مجرو او د کابل ښاروال داود سلطانزوی صاحب له موږ سره ول. له تاسو دواړو نه ډېره مننه کوم او په جرګه کې له ګډونوالو نه هم مننه کوم
مننوم چې په خپرونه کې برخه واخیستله. دا وه د دې ونې آزاده جرګه. تر بیا مو په لوی اله سپارم.